بخونکي څښتن طلب په نامه. سلامونه درنو زده کوونکو. سلام شاګردان عزیز. موږ د 12م ټولګی لومړنی لوست ولوستل. درس اول صنف 12 را با هم کار کردیم چې هم دوهم په لغت کې ثنا او ستاینې ته ویل کیږي او په اصطلاح کې د الله تعالی ستاینې ته ویل کیږي چې ډیری شاعران او لیکوالان دغه ډول نثری او نظمی لیکنی لیکی. بسیاری از شاعران و نویسندگان این قسم یک نوشته ها را و اشعار را می سرایند. نو دا شعر د عبدالقادر خان خټک و. شعر از عبدالقادر خان خټک بود چې په ډیره خوږه ژبه یې د الله تعالی ستاینه کړې و. ثنا و ستایش خداوند را به بسیار زبان شیرین انجام داده بود. عبدالقادر خان خټک هم د پښتو ژبې نومیالی شاعر و. د خوشحال خان خټک زوی او نوره پیژنگلوی هم موږ ولوستل. معرفی شما کار کردیم او ولوستل. په دویم قدم کې دعا و چې دعا ما هم ولوستله ده چې موږ له الله تعالی نه وغوښتل چې دغه برخه یا دغه ټولګی یا دغه لوستونه موږ په خیر سره ولولو او الله تعالی دې زموږ په علم کې برکت واچوي. دویم لوست درس دوم نت. موږ نن غواړو چې په نت باندې خبرې وکړو. لکه څنګه چې پوهیږئ قسمی که میفهمید نت او هم توپیر لري. نت و هم تفاوت دارند. هم په لغت کې ثنا و ستاینې ته ویل کیږي او نت هم په لغت کې غوره او نیکی ستاینې ته ویل کیږي او په اصطلاح کې بیا د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ثنا و ستاینه راوړي خو هم د الله ستاینه راوړي. نو له دې لوست نه پس از این درس زموږ او د تاسې موخه چی ده، هدف ما که هسته د لوستم لوستل، لیکل، درست خواندن و نوشتن درس، نوی کلمې زده کول، کلمات جدید را یاد گرفتن، د حمد او د نت توپیر په باندې پوهیدل، به تفاوت حمد و نت فهمیدن او همداسې در شعر چې مخترع کړل سوی ده، شعری که برای ما در اینجا آورده شده په هغه شعر باندې پوهیدل او شعر را فهمیدن و یاد گرفتن. نو درس لولو. پس درس میخوانیم. تاسې پام وکړئ، شما توجه کنید. تاسې شما د نت د کلمې په لغوي او اصطلاحي معنا و مفهوم پوهیږئ، میفهمید. شما به معنای لغوی و اصطلاحی نت میفهمید. د مخه قبلا ما د پښتو لوست درس پښتو په کتابونو کې در کتابهایش د نت په نوم به نام نت شعر لوسته دی خواندین. قبلا شما در مضمون پښتو در کدام درسش به نام نت یا شعر به نام نت خواندین؟ این سوالات را جواب بدین. په نتیه شعرونو کې در اشعار نتیه په به قسم خاص ځانګړي خاص توګه قسم کوم ډول کدام قسم مطالب بیان می شود. در اشعار نتیه به قسم خاص چه نوع مطالب در اونجا بیان می شود. نت په لغت کې غوره یعنی برتر او نیکی و خوب ستایش توایی می گوید. نت در لغت به ستایش یا صفت نیک و برتر گفته می شود. په اصطلاح کې هغه منظومه یا منصور وینا یعنی کلام سخن ده است چې د اسلام د ستر بزرگ پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه و سلم صفت و ستایش پکی در آن شویوی شده باشد. یعنی در اصطلاح آن سخن نظمی و نثری هست که ستایش و صفتی که شده باشه پیغمبر بزرگ اسلام حضرت محمد مصطفی. ما او و تاسې شما د دې ټولګي این صنف په دویم لوست در درس دوم د یونس خیبری لیکلی نوشته شده نت لولو نت نوشته شده با هم میخوانیم و یاد میگیریم. هرچی سرفراز وی په اسلام د محمد ور به سناوی صبح شام د محمد میموهی د میمو دال دا څلور حرفونه ډیر شو مشرف په ذاتی نام د محمد. میمی مرتبه تا آسمانونو شو د پاسه عرش سربلند کا په اقدام د محمد. تاج د پادشاهی په سر شو لدرگاه کې شو قدم د عرش په بام د محمد. واړه مطالب چې خواهش ولڅښتنه سم راغله همه واړه په کام د محمد.
هیچی د ابجد په حسابونو کې آتش و شو ات جنت تر انعام د محمد قد په بزرگی تر آسمانونو و ته پاسه قد په بزرگی تر آسمانونو و د پاسه ځکه سیوری نه درلود قیام د محمد کل عالم کواړه په سنا شي تر قیامته کل عالم کواړه په سنا شي تر قیامته یو صفت بنکه تمام د محمد خلاص بشي په حشر د آفتاب د گرمایی ننوزوه د عرش په خیام د محمد کل مرسل نبی و پاک رسول و ته محتاج دي ټول په دا ګوا دي خاص و عام د محمد داغ د غلامۍ لره په داغ د غلامۍ پر جبین لره یونسه شهد صدقه شي تر غلام د محمد. درنو زده کوونکو شاگردان عزیز، هرچی سرفراز وی، سرفراز یعنی سربلند وی باشد به اسلام د محمد، به اسلام محمد یعنی هر کسی که دین اسلام محمد را قبول بکنه، ورد به یه سناوی صبح و شام د محمد، ورد زبانش یعنی چیز که در زبانش هست، ورد زبانش صبح و شام فقط ثنا و ستایش محمد می باشه. میم و ه و میم و دال، دا چلور حرفونه، چلور یعنی چهار، میم ه میم دال چی میشه؟ محمد. پس این 4 حرف دیر شو مشرف به ذاتی نام ده محمد. از این 4 حرف نام حضرت محمد به دست میآید که به این نام ذاتی، که به این نام بسیاری مردم چی شدن؟ مشرف شدن، ایمان آوردن. میم مرتبه تا آسمانون شده پاسه، میمش که هسته به معنای مرتبه هست که با آسمان ها بلند شده، پاسه بلند، بالا، با بالای آسمان. عرش سر بلند که په اقدام ده محمد، آسمان را سر بلند ساخت با چی؟ با قدم محمد. یعنی وقت محمد در آسمان قدم گذاشت، آسمان سر بلند شد. تاج ده پادشاهی پسر شو لدرگاه، تاج پادشاهی در سرش شد از درگاه، درگاه یعنی از درگاه خداوند تاج پادشاهی در سرش شد که شو قدم ده عرش په بام ده محمد. زمانی که محمد بالای عرش یعنی بالای آسمان، بام آسمان قدم خدا گذاشت، او وقت باز از طرف درگاه خداوند تاج پادشاهی به سرش نهاده شد. واره مطالب چیه؟ خواهش بولد زیختنه. تمام مطالبی که، تمام چیزایی که، تمام اهدافی که از خداوند زیختنه، خداوند از خداوند خواهش کرده بود یعنی خواسته بود، سمرغله همه واره به کام ده محمد درست همیش قبول شد، یعنی همه چیز به او به کامش داده شد و برش داده شد. مثلا ما میگیم خداوندا برای من مثلا یک وظیفه خوب نصیب که، خداوندا مرا پیسه دار که، خداوندا مرا به موتر بده، یا خداوندا اعمال نیک و صالح نصیب من بگردان. حضرت محمد در آن چیزی که از خداوند میخواست همون رو خداوند برش میداد. هی چی ده ابجد به حسابونو که حتش و شوات جنت تر انعام ده محمد، در اونجا میم را گفتیم که مرتبه شد. حالا میگیم هی در حساب ابجد 8 میشه، یعنی عدد چی؟ عدد 8 و 8 بهشت هم به انعام محمد آمد، یعنی خداوند 8 بهشت هم به محمد چی داد؟ انعام داد، تحفه داد، مژدگانی داد. پس اینجا ببینید بخشش کرد، میمش مرتبه شد که مرتبه های آسمان را به دست آورد و هیش 8 شد که 8 بهشت بخشش کرد خداوند برای از او. و ابجد چی است؟ ابجد حروفی هست، حروف الفبا که چی داشته باشه؟ امو قیمت داشته باشه، او را حروف ابجد میگیم. قد به بزرگی تر آسمانون نهوده پاسه، قد بزرگیش که هست اقدر بلند بود که از آسمان ها بلندتر. قد بزرگیش، قد شخصیتش، قد خودش نه، قد شخصیتش، قد بزرگیش ذکر سیوری ندلود قیام ده محمد. به می خاطر بود که قامت حضرت محمد سایه نداشت، سایه داشت ولی زمین سایش قبول نمیتونست، یعنی او قدر بزرگ بود، او قدر حضرت محمد او قدر پر قدرت و پر خداوند او قدر صفت برش داده بود، او قدری را محترم خلق کرده بود که زمین نمیتونست. میگفت من ضعیف هستم، من بیچاره هستم و من سایه محمد را نمیتونم که به سر خود داشته باشم، پس از او خاطر سایه نداره.
کل عالم که واړه په ثنا شي تر قیامته. اگر تمام عالم به ثنا و صفت شود تا روز قیامت. از امیال مثلا از وقت که شما این ویدیو رو میبینید و بالای محمد ایمان دارین، میین کلا چی بگوین تا قیامت را شما ثناخوان از او باشین، یا تمام مردم دنیا بیاین ثناخوان حضرت محمد شوند. یا صفت به نکاتم تمام ده محمد، حتی یک صفتش تمام کرده نمیتونین از محمد. خلاص بشی په حشر د آفتاب د گرمایی ننوزد شری په خیام د محمد. خلاص میشی از گرمی آفتاب روز حشر، از گرمی آفتاب روز حساب. پس اگر میخوای از این خلاص شوی به خیام خیمه، به خیام شریعت محمد داخل شو. ننوزه یعنی داخل شو، یعنی شریعت محمد را، دین محمد را، اسلام محمد را قبول کو تا که از او گرمی آفتاب سوزناک در روز قیامت، در روز حساب خلاص شوی. کل مرسل نبی و پاک رسول تا محتاج دی. تمام مرسل که هستن، رسول هستن، نبی پیغمبر هستن، تمامشان محتاج حضرت محمد هستن. طول په دا گواه خاص و عام ده محمد و همه به این شاهد هستن. گواه شاهد همه به این شاهد هستن، چی عام هستن و چی خاص هستن. داغ ده غلامی پر جبین لره یونسه، داغ غلامیشه بر پیشانی داشته باش ای یونس. جبین پیشانی، یونس شاعر به خود خطاب کرده، یعنی داغ غلامی حضرت محمد را به پیشانی خود داشته باش ای یونس. شادی صدقه شی تر غلام ده محمد. پادشاه صدقه غلام محمد شد، یعنی او کسی که خطاب میکنه یا به خود میگه که من پادشاه هستم ولی کافر است، او صدقه غلام محمد شد. اوس براسو حال میاییم و یونس خیبری را میشناسیم که یونس خیبری کیست. یونس خیبری د پښتو ژبې زبان پښتو پیاوړی قوي او خوږ ژبی و شیرین زبان شاعر دی، شاعر است. در فارسی چه رقم معنا میکنیم؟ یونس خیبری شاعر شیرین زبان و قوی زبان پښتو است. په 12 هجری پیړۍ کې 12 پیړۍ قرن در قرن 12 هجری ژوند کاوه، زندگی میکرد. د رحمان بابا د ادبی مکتب له پیروانو او شاگردانو څخه دی. از پیروان مکتب ادبی کی هسته؟ رحمان بابا هسته، یعنی که مو مکتب ادبی رحمان بابا رو پیروی میکنه. دی شیرون و دیوانی رپاتی دی، رپاتی باقی مانده، یعنی دیوان اشعارش بر ما باقی مانده هست. په 1455 یا 1355 لمریز کال سال شمسی، لمریز شمسی د اطلاعات او کلتور وزارت لخوا از طرف وزارت اطلاعات و کلتور د خپرندوی د څیړندوی عبدالله بختیانی په سریز او تعلیقات و چاپ او خپور شوی دی. در سال 1355 جمعی دیوان اشعارش که هست از طرف وزارت اطلاعات و کلتور با مقدمه و تعلیقات څیړندوی عبدالله بختیانی چاپ و نشر شده است. څیړندوی مقام و مرتبه هست، مثلا پوهاندوی، څیړندوی این قسم یک رتبه های علمی هستند که از عبدالله بختیانی بود. و تعلیقات چیست؟ همان چیزهایی که مثلا در دیوانش زیاد میکنه، هم مقدمه نوشته میکنه، مثلا دیوانش هم میخونه، بعض جاهایش میایه حاشیه برداری میکنه و میگه که اینی قسمت اینی معنا رو میده، او رو میگن تعلیقات. د متن لنډیز خلاصه متن: هر څوک، هر کس چی که د الله له لوري از طرف خداوند د حضرت محمد صلی الله علیه و سلم پر راوړي باورده شده سپیڅلی دین مقدس یعنی اسلام باندې بالای مشرف شود، هغه به او پر دغه ستر پیغمبر درود وایي. او به پیغمبر بزرگ، به این پیغمبر بزرگ حتما درود میگه او په ستاینه او ثنا به یې بوخت وي و به ثنا و ستایشش حتما مصروف می باشه. بوخت مصروف. حضرت محمد د الله ډیر او تر ټولو بسیار و از همه کرده غوره بنده دی، یعنی بنده برتر و از همه کرده خوبترش هسته. چی هغه که او را
عرش معلا و بالا، به عرش بزرگ یعنی به عرش او را دعوت کرد و بالا دعوت کرد. داد حضرت محمد معجزه و این معجزه حضرت محمد بود چی سیوره پرزمکه نپریود که سایش سایه یه اش پرزمکه بالای زمین نمی افتاد. زمین توان قبول کردن سایه محمد را نداشت. د اسلام ستر پیغمبر داسې این چونین ډېر ستاینې او صفت ور دی، قابل ثنا و صفت زیاده هست چې که ټول عالم که اگر تمام عالم یه ثنا او صفت وای ثنا و صفتش میگه نو تر قیامت به پس تا قیامت تمام نکری تمام نمیتونه، یعنی هیچ کسی ثنا و صفات از او را تمام کرده نمیتونه. هغوی چې آنهایی که پریختین معنا به معنای واقعی به معنای راستی ده حضرت محمد شرعی احکام ومنی، احکام شرعیش قبول بکنه، د قیامت په ورځ به در روز قیامت له سختی تندی او ګرمي څخه وژغورل شي. از تشنگی و گرمی بسیار سخت تندی تشنگی وژغورل شي، نجات خواهد یافتن. حضرت محمد ته الله دا عزاز او ویاړو هم وربخلی دی. این عزت عزیز بودن را او ویاړ و افتخار را هم وربخلی دی، بخشیده هست چې د قیامت په لویه ورځ که در روز بزرگ قیامت ټول نبیان و مرسلان، تمام نبیها و رسولان، تمام پیغمبران و رسولان ده هغه شفاعت ته اړوي، به شفاعت از او محتاج می باشن. یعنی تا که محمد شفاعت پیغمبران و رسولان را نکنه اونا نمیتونن که از حساب روز قیامت خلاص شوند. در اینجا نبیان او مرسلان، نبی کی هست و رسول کی هست؟ موږ وایو چې نبی هغه کسان دي چې راځي میاین و دین دیگرها را چی میکنن؟ ادامه میتن. او رسول څوک دی؟ رسول کی هست؟ رسول کسی است که کتاب داشته باشه، دین جداگانه داشته باشه. درست است؟ پس ما 4 دانه رسول داریم که 4 کتاب آسمانی داریم، دیگه تمامشان نبی هستن که دین این 4 تا را ادامه دادن. درست است؟ دا توپیری په لسمه پاڼه کې در صفحه 10 د تاسې فعالیتونه دي. فعالیت هسته چې دلته متضاد کلمې وای پیدا کړئ، مثلا سرفراز، سربلند، سرښکته، ځوړ، غلامی، پادشاهی، سم، ناسم، گرمایی، یخنی، جنت، دوزخ، محتاج یعنی ایڅوک به احتیاجه، که څوک محتاجی نو دغه ضد به احتیاجه، سیوری، سایه یعنی بی سیوری، سربلند، سرښکته یا سرځوړ، صفت کولی سو وایو غیبت یا بدگویی، شام یعنی دا خو یو دغه ده که ووایو چې د ښار نوم هم دی، نام شهر هم است، ولی اگر شام را به معنای چی بگیریم مثلا شب و ای گپا بگیریم باز میشه که روز متضادش شود. پوښتنې دي، سوالات هست. الله حضرت محمد ته څه ډول اعزاز وربخلی؟ چی نوع یک اعزاز و عزت برای از او بخشیده هست؟ ده حضرت محمد له معجزه څخه یو بیان که یکی از معجزاتش چی بود؟ سایش به زمین نمی افتاد. دی قیامت په ورځ به نور نبیان او مرسلان ولیده حضرت محمد شفاعت داروی. در روز قیامت چرا دیگرها پیامبرها و رسولان دیگر به شفاعت محمد محتاج می باشند؟ کولی سی دغه پوښتنې هم را سره جواب کړئ. میتونین که سوالات را هم برای من جواب بتین و در کامنت برای من نوشته بکنید. درس را ټولو، درس جنبندی میکنیم. نن موږ راغلو، امروز ما آمدیم، دویم لوست مو ولوستل، درس دوم را با هم کار کردیم. نعت په لغت کې نیک یا غوره ستاینې ته وایي، او په اصطلاح کې هغه منظومه یا منصوره وینا ده چې د حضرت محمد ستاینه وکړي. موږ دلته د یونس خیبری یو شعر ولوستل چې دلته د حضرت محمد نوم یې راوړی و، په حروفو یې تجزیه کړی و. نام حضرت محمد را به حروف تجزیه کرده بود و هر حرفش
یک به بسیار قسم زیبای گفته بود که میمش مرتبه های آسمانی هسته هیش، اما 8 بهشت که از طرف خداوند برش داده شده و که معجزاتش چی هسته. یونس خیبری د پښتو ژبې لیکوال دی، نویسنده هست، په 12 هجری پیړۍ کې ژوند کړی دی، د رحمان بابا د سبک یا د مکتب پیروان دی او د شعرونو دیوان هم لري. دا زموږ او د تاسې لوستی بود درس ما و شما چې حتما مزده کړی ده. که بیا هم اگر باز هم کومه ستونزه لري نو کولی سي له ما سره یې شریکه کړئ، میتونین همراه ما شریک بسازین. او یا که کوم چیرته تاسې معلومات غوښتل شریک کړئ و اگر میخواستین که معلومات را همراه ما شریک بسازین، بیا هم کولی سي په ډیر آزاد ډول معلومات له ما سره شریک کړئ. تر بیا چې راځم تا بعدا کې میایم و باز کې میایم او د 12 ټولګي لوستونه تاسو ته وړاندې کوم. په پاک څښتن تعالی مو سپارم. به خداوند بزرگ میسپارمتان. ښه وخت او ښه چل.